السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مونږ د مفید الطالبین سبق هغه د زنه بوایو د دین مخکې سبق د پورا رسیدلی و چې لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده فإن الناس لا يسألون في كم فرغ وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعته. چې یو کار په جلدی سره مه کوه بلکې کار ښایسته طریقه باندې وکړه، ځکه چې خلک دا تپوس نه کوي چې څومره وخت کې دا کار سرانجام شوی دی، بلکې خلک د هغې قوت او ښایستهوالي ته ګوري. نو اوس صاحب کتاب لیکلی دی چې لا تدفعن عملا عن وقته، هیڅ یو عمل د خپل وقت نه مه دفع کوه، د خپل وقت نه مه رستو کوه. فإن للوقت الذي تدفعه إليه، بشکل هغه وخت لپاره چې ته ورته دا کار دفع کې رستو کې عملا آخر، په هغه وخت کې بل یو عمل کول وي. ولست تطيق لازدحام الأعمال، او ته نه چې طاقت ولري د ډیرو کارونو، لأنها اذا ازدحمت دخلها الخلل، بشکل حال دا دی چې کله کارونه ډیر زیات شي په هغې کې بیا خلل واقع شي. او زمونږ پښتو کې دا خبره کېږي چې وایي د نن کار سبا ته مه پرېږده، او دا خبره صحیح ده چې کله د نن کار سبا ته پرېښودی شي نو د سبا چې کوم کار کول وي هغه بیا پاتې شي، نو یا به سبا ته دا کار پرېږدي یا به سبا والا کار پرېږدي. که سبا والا کار دې پرېښود نن والا دې وکړو بیا تا ته مسله جوړه شو، بیا بله ورځ هغه کار کوي. دلته صاحب کتاب دا سبق ورکوي چې هیڅ کله خپل کار د خپل موقع نه د خپل وخت نه مه رستو کوه، که دا رستو کړو خامخا په دې کې به خلل واقع شي. وجه دا ده چې په هغه ورځ باندې بیا نور کارونه کول وي، نو په خپله ورځ باندې په خپل ټایم باندې کار کول پکار دی. لا تتبعن عملا عن وقته، ته مه دفع کوئ یو عمل د خپل وخت نه. فإن للوقت الذي تدفعه إليه عملا آخر، بشکه ته چې دفع کې دا کار یو بل وخت په هغه وخت کې بل یو کار وي چې هغه کول پکار وي. ولست تطيق ازدحام الأعمال، او ته نه چې ته طاقت لري د ډیرو کارونو د کولو. ازدحام ویل کېږي رشت، چې ډیر زیات کارونه جمع شي بیا سړی نشي کولی. لأنها اذا ازدحمت دخل الخلل، بشکه چې کله کارونه ډیر زیات شي په هغه کې بیا خلل واقع شي. بیا دې نه وروستو صاحب کتاب لیکلی دي شپږ قسمه خلک ذکر کړي دي چې د دې خلکو نه غم او مصیبت دا هیڅ کله نه جدا کېږي. ستة لا تفارقهم الكآبة، شپږ داسې خلک دي چې د هغې نه هیڅ کله مصیبت لرې کېږي نه، دفع کېږي ته نه. یو په هغې کې الحقود، کینهګر، چې سړی د چا سره کینه کوي نو عموما دا کینې والا انسان دی په یو غم او دی په یو خفګان کې پروت وي. دویم نمبر الحسود، کوم چې حسدګر انسان دی، او حسدګر انسان توقع د بل د مرګ کوي په خپله په هغې باندې مړ کېږي. مطلب دا چې حسد هغه داسې زهر دی چې سړی یې خوري په خپله او توقع د بل د مرګ کوي، نو بل چا له به څه تکلیف ورکړي. نو حسدګر انسان دا همیشه دپاره په غم او په کرب کې موجود اخته وي. دریم نمبر وفقیر قریب العهد بالغنى، او هغه غریب، هغه مالدار، هغه غریب قریب العهد بالغنى چې هغه په لږ وخت کې غریب شوي، یعنې د مخکې نه مالدار او ناصافه غریب شوي. نو دا انسان هم همیشه لپاره په تکلیف او په مصیبت کې وي چې د مخکې نه مالدار وي، پیسه ورسره مال دولت ټول ضایع شي، خراب شي او فقیر ته جوړ شي. نو دا سړی تر د مرګه پورې په دې غم او په مصیبت کې پروت وي. بیا صاحب کتاب لیکلی دي وغنی یخشى الفقر، او هغه مالدار سړی همیشه لپاره په غم او په مصیبت کې وي. یخشى الفقر، چې هغه د غربت نه یریږي.
مثلا یو سړی دغه سلګ مال دولت دی هغه صدا غم نشته چې حسنه زما مال تباشي هلاک شي زب سکو ما زما بچو بسکی دا غم ورسره نه نو څومره وخت پورې چې دغه سره مال دولت وي بس کړي وخت تیری چې مال دولت ختم شي بس خبره ختم خو باز خلک داسې وي چې دغه سره مال دولت ډیر وي هغه یریږي چې حسنه زما مال ختم شي نو دا سړی همیشه لپاره په غم او په تکلیف کې پروت وي. پنځم نمبر وطالب رتبه يقصر عنها قدره یو رتبه لرا طلب کون کی يقصر عنها چې دا غینه قاصر وي قدره د قدر او قیمت مثلا یو سړی دومره قدر او قیمت والا نه دی چې هغه یو مرتبه او درجه ته ورس او دې کوشش کوي چې دې مرتبه او درجه ته ورس نو دا سړی همیشه لپاره تر داغه وخت پورې په غم او په تکلیف کې وي تر څو پورې چې دغه مرتبه ته نه رسیدلی. وجلیس اهل الادب او د اهل ادب ول سره ناس سړی وليس منهم شغد غوینه نبی مقصد د دې دا یو سړی دغه اوس په ادب باندې نه پويږي په احترام باندې نه پويږي په عزت باندې نه پويږي او هغه د عزتمند خلکو په منځ کې کېناست دا سړی ډیر زیات غمجن دا غي وجه دار چې د چې کوم فطرت ولا سړی غده ته ملو نشي عقل من او خيار خلک د سره وي دا سړی چې تو خيار نه نو دی ورغه مجلس کې ډیر زیات تنگ تاسو پر چې دا غزين تللی نو د شپږ قسم خلک دا ذکر شو چې کوم خلکو کې دا شپږ صفاتونه نو هیڅ کله هغه خوشاله کېدی نشي نو مقصد د دې دی چې کچارته یو انسان دا غواړي چې زه د خوشاله ژوند تیر کړم نو هغه به د شپږ صفاتونو نه ځان ساتي.